بسم الله الرحمن الرحیم. د اودکیدو په باره کې د سملاستو په باره کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اسوه حسنه، مستحبات، آداب او احکامات بیانیدل. مخکې و درسونه بیان شول. ولس سنت طریقې، مستحبات، آداب او احکامات په تفصیلات سره بیان شول. دا اتم درس دی. اتلسم سنت طریقه هغه دا ده د اوده کېدلو او د سملاستلو نه مخکې بستره ټک وهل او بسم الله ویل د سنت عمل دی. کله چې مؤمن مسلمان اوده کېږي، بسترې ته راشي، نو د سملاستلو نه مخکې اول بستره ټک وهل او بسم الله ویل دا سنت طریقه ده. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا آوى احدكم او بسم الله دی اوی. حدیث کې ردی لپاره وجه ذکر شوی ده، فانه لا يدري ما خلفه عليه. لکه دا پته نشته دی کله چې دار دی بسترې نه پاڅېدلی دی، د ده د پاڅېدو نه وروستو دی بسترې ته څه شی راغلی دی. یعنی ابن حجر رحمة الله علیه فتح الباری کې وایي من تراب او قضات او هوام. دی بسترې ته کما خسنی راغل دی، ازغیو ته راغورځېدلی دي، او یا دې ته څه حشرات الارض، مار، لړم، بل څه شی او ته ضرري راغلی دی. نو نبی صلی الله علیه وسلم په دا خاطر باندې ویل فلینفذ فراشه، خپله بستره دې ټک وهي، ولیسم الله او بسم الله دې ووایي. دا صحیح حدیث دی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی، امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ هم ذکر کړی دی، او مسند احمد کې هم دغه حدیث ذکر دی. په دې کې بیا دا یو مسله زده کوي او بل سنت طریقه پکې زده کوي. بستره درې ځله ټک وهل د سنت طریقه ده او درې ځله ټک وهل پکار دي. حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای اذا جاء احدکم فراشه، کله چې ستاسو نه یو تن خپل بسترې ته راشي، فلینفذه بسنفة ثوبه 3 مرات، نو دا دی د خپل جامې، د خپل صادر، د خپل ټوکي په یو طرف باندې درې ځله خپله بستره ټک وهي. بسنفة ثوبه څه معنی ده؟ ابن حجر رحمة الله علیه فتح الباری کې وایي یعنی طرفه و جانبه وقیل حاشیته التي فيها هدبه. د پرې صادر باندې کله بستره ټک وهي، نو کم طرف ته چې زونډي، کم طرف ته را طرفونه دي، نو په دغه طرف باندې د خپله بستره ټک وهي. صحیح حدیث ته امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی، دغسې امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ هم دا ذکر کړی دی. د دې سره دویمه مسله دا بله هم زده کوي. که څوک د شپې په یو ځل په بستره باندې سملاستلی دی او د شپې د بسترې نه پاڅي، یا اودس ماتی، یا بل څه ضرورت دی، بل څه ضرورت دی، او بیا دوباره خپلې بسترې ته راشي، نو بسم الله ویل او بستره ټک وهل بیا هم ور سنت دی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ د دې لپاره مستقل باب قائم کړی دی، باب اذا قام من فراشه ثم رجع فلینفذه. کله چې یو مؤمن مسلمان بستره باندې پروت دی، د شپې پاڅېده او بیا واپس د خپلې بسترې ته راغی، نو بیا دې هم د خپله بستره ټک وهي او دغه دی بسم الله دې پې هم وایي. نولسم سنت طریقه د خوب په باره کې، د سملاستلو په باره کې هغه دا ده. مؤمن مسلمان به د دې خبرې مکلف دی چې په داسې ځای کې سملي چې ده ته په هغې کې نقصان، تکلیف، د رغښتلو، د غورځېدلو نه وي. په داسې چت د فاسه باندې سملاستل چې هغې ته چاردیوالي نه وي، هغې ته پرده نه وي، هغې ته امن نه وي، او د غورځېدلو خطرۍ، امکاني خطرۍ، نو په دغسې ځای کې به مؤمن مسلمان نه سملي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په داسې ځای کې د سملاستلو نه منع کړې ده. عن
عن عبد الرحمن بن علي يعني ابن أبي شيبان عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بات على ظهر بيت ليس عليه حجاب وفي رواية حجار فقد برئت منه الذمة. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چا چې په داسې ځای کې شپه تېره کړله چې هغې ته چاپېره چاردیواري هغې ته امن او پرده نه وه نو فقط برئت منه الذمه د ده نه ذمه لرې کړلی شوله. د دې څه معنی ده؟ علماء کرامو فقهاء کرامو محدثینو رحمهم الله لیکلی دي فإن لكل من الناس عهدا من الله تعالى بالحفظ والكلاء فإذا ألقى بيده إلى التهلكة انقطع عنه. الله رب العالمین د طرفنا د خلکو سره دغه عهد دی او الله تعالی دا خبره په خپل ذمه باندې اغیستې ده چې د مؤمن مسلمان حفاظت کوي الله تعالی ساتي. خو کله چې دا مؤمن مسلمان خپل ځان په خپل ځان هلاکت ته وغورځي نو د الله تعالی غ حفاظت ته بیا لري شي. مولا علی قاری رحمت الله علیه په مرقات شرح مشکات کې دغه حدیث په شرح کې وایي فلعله ينقلب في نومه فيسقط ويموت. وای د دې نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې دا منع کړی دا په داسې چت په داسې ځای باندې مسملی چې هغې ته چاردیواري نه وي هغې ته امن او هغې ته پرده نه وي. وایي کیدی شي دا سړی پر خپل خوب کې په ډډه باندې شي او ښکته وغورځېږي او مړ شي نو ځان یې هلاکت ته په خپل لاس باندې په خپله وغورځو. دا حدیث امام ابو داود رحمت الله علیه ذکر کړی دی، مسند احمد کې ذکر دی او دغسې امام بخاری رحمت الله علیه الادب المفرد کې هم دغه روایت ذکر کړی دی. محدثینو رحمهم الله لیکلی دي وایي د دې حدیث نه معلومه شوله چې د حفاظت د اسبابو رعایت کول، د حفاظت اسباب استعمالول، د هغې لحاظ ساتل دا په مؤمنان مسلمانانو بندګانو باندې لازمی او ضروری دي. علامه طیبی رحمت الله علیه دغه لیکلی دي، شمائل کبرا دغه لیکلی دي. د دې سره یوه بله مسله هم زده کوي، هغه ده یوازې د چت د فاسه نه چې هغې ته چاردیواري نه وي، د هر خطرې فضای کې اوده کېدل دا منع دي. هم دغه وجه ده چې دغه احادیثو په شرح کې مولا علی قاری رحمت الله علیه په مرقات شرح مشکات کې لیکلی دي وهذا تهدید کراهة استجاع الرجل فی موضع مخوف. وی په دې حدیث کې تهدید او یره بیان شوی ده او مکروه والی کې بیان شوی دی چې مؤمن مسلمان په هغه ځای کې ډډه ولګوي، په هغه ځای کې سملي چې په هغې کې خطرۍ، په هغې کې یری، نو په د هر خطرې په ځای کې اوده کېدل دا منع دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم به صحابه کرامو رضی الله تعالی عنهم ته او مونږ او تاسو ټولو ته ویلي اذا عرستم باللیل فاجتنبوا الطریق فانها مأوى الهوام باللیل. رسول الله صلی الله علیه وسلم به کله چې تاسو په سفر باندې ځئ او د شپې په یو ځای کې پړاو واچوئ نو په لاره کې پړاو ما اچوئ، ځکه دا د حشرات الارض، دا د هغه زنده سر دغه خزنده او د هغه نقصانده څیزونو ځای دی د شپې هغه ته راجمع کیږي. نو داسې ځای کې به نه سملي چې هغې کې نقصان وي تا ته. صحیح حدیث ته امام مسلم رحمت الله علیه دا ذکر کړی دی. فقهاء کرامو رحمهم الله هم دغه مسله ذکر کړې ده وی عدم النوم فی الاماکن التي تضره. مؤمن مسلمان به داسې ځای کې نه وده کیږي په کم ځای کې چې دته خطرۍ، دته نقصان په هغې کې. موسوعة الفقه الاسلامي دغه ذکر کړی دی. شلم سنت طریقه د اوده کېدو آداب او د مستحباتو نه دا دي مؤمن مسلمان له پکار دي چې یوازې ځان له په یو ځای کې دا به نه اوده کېږي، د دې نه منع راغلې ده، بلکې ځان سره یو کس دوه په داسې ځای کې به اوده کېږي. بغیر د ضرورت نه یوازې ځان له اوده کېدل دا شرعا منع دي. عن ابن عمر رضی الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوحدة أن يبيت الرجل وحده أو يسافر وحده. دا عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنهما روایت ده وی نبی صلی الله علیه وسلم منع کړی ده عن الوحدة د یوازیوالي نه
ان یبیت الرجل وحده چې یو سړی یوازې ځان له په یو ځای کې شپه تېره کړي او یسافر وحده او یا یوازې سفر وکړي نو دا منع دي. مسند احمد کې دغه روایت ذکر دی، مجمع الزوائد کې دغه روایت ذکر دی، او دغسې سبل الهدى والرشاد فی سیرت خیر العباد کې هم دغه روایت ذکر دی. فقهای کرامو رحمهم الله هم دغه مسله په خپل کتابونو کې ذکر کړې ده، یکره النوم وحده والسفر وحده. ځان له په یو ځای کې خوب کول یوازې دا هم منع دي او یوازې سفر کول دا هم منع دي. الاقناع کې دغه مسله ده او مطالب اول النهى کې هم دغه مسله ذکر شوې ده. یویشتم ادب، یویشتمه اسوه حسنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم او مستحباتو د آدابونه دا دي. د لارې په منځ کې وده کېدل دا منع دي، لارې په منځ کې ونه وده کېږي. عن جابر رضی الله عنه قال نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم، اوږد حدیث دی، وان ینام على قارعة الطریق، على قارع الطریق. د جابر رضی الله تعالی عنه روایت دی، وی رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړی ده یو مؤمن مسلمان وده شي د لارې په منځ کې، د لارې په منځ کې وده کېدل دا منع دي. نبی صلی الله علیه وسلم د دې نه منع کړی ده. امام طبرانی رحمت الله علیه دغه حدیث ذکر کړی دی او دغسې مجمع الزوائد کې هم دغه روایت ذکر دی. دویشتم اسوه حسنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سملاستلو او د کېدلو په باره کې دغسې د آدابو او د مستحباتو نه دا دي چې د ویښو خلکو په منځ کې وده کېدل دا مناسب نه دي. د ویښو خلکو په منځ کې وده کېدل دا مناسب نه دي، دا د آدابو نه خلاف دي. یکره النوم بین قوم مستيقظین، فقهای کرامو رحمهم الله لیکلی دي چې خوب کول مکروه دي د داسې خلکو په منځ کې چې هغه ویښ وي او ته پکې وده شي، ځکه د انسان د خپل حال نه خبر نه وي. نو کېدای شي کله کله د یو انسان د شرم او د بېعزتۍ دپاره دا سبب وګرځي. مطالب اول النهى کې دغه مسله ده. الفقه الاسلامي و ادلته دغه مسله ذکر کړې ده. الاقناع کې دغه مسله ده. دغسې علماء کرام وایي کان من الادب فی النوم الا ینام بین مستيقظین. وایي د خوب په آدابو کې یو ادب دا دی، د خوب په احکاماتو کې یو حکم دا دی چې د ویښو خلکو په منځ کې وده کېدل د آدابو نه خلاف دي. دا مناسب خبره نه ده. د دې وجې نه مونږ داسې ویل دي د نبی صلی الله علیه وسلم اسوه حسنه، مستحبات، آداب او احکامات دا به بیانېږي. المدخل لابن الحاج هم دغه مسله ذکر کړې ده. الله رب العالمین دی مونږ او تاسو ټول مؤمنان مسلمانانو ته د عمل کولو توفیق نصیب کړي. الله رب العالمین مونږ ټول مؤمنان مسلمانان په خپل دین باندې پوه کړي او الله تعالی مونږ له په خپل دین باندې د عمل کولو توفیق نصیب کړي. دا څومره آداب دي په دې باندې عمل کول پکار دي، ځکه ادب دا ډېر زیات ښه شی دی. کله چې په چا کې ادب نه وي، دې وجې نه علما کرام رحمهم الله لیکلي دي دین دا ټول ادب دی. کله چې مؤمن مسلمان بې ادبه شي نو بس دا بیا بېدینه کېږي، ورځ په ورځ باندې دا بېدینه کېږي. الله تعالی دې مونږ او تاسو ټول ادبناک د الله تعالی په مخ کې، د الله تعالی د پیغمبر د احادیثو په مخ کې او د دین په مخ کې الله تعالی مونږ او تاسو ادبناک. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.